السلام علیکم سلامونه امید لرم چې ښه به یې د ژوند د ښکلا نه به خوندونه اخلئ روغ صحت او کامل ایمان سره به قدمونه دا وخت کې چاینا کې یو او ریلوے سټیشن کې روان یم بیجینګ ته نو خیم د دې ځای ریلوے سټیشن کو وګورئ خو دا صرف یو طرف دی او ډېره غټه ایریا ده داسې چې کوم دی نو داسې ایریاګانې ویټینګ ایریا تقریبا لس دي په دې ریلوے سټیشن کې 5 غنټو ټرین دی د خیم انشاءالله سلو ټرین دی نو د تخیم چې سفر څنګه تیریږي دې ځای ټرین سي حسابي را سره اوسه ویډیو د آخر پورې وګورئ قدرمنو دا ټول غټ قطار ولاړ دی او حالانکه لا ټرین کې شته تقریبا 15 منټس خو دا خلک هم زموږ په شان دي بلکل مخکې نه په قطار کې ولاړ دي څه خلک ناست دی او کوم چې بې صبره دي د پوه شه په قطار کې ولاړ دي نن د رمضان المبارک درېیمه ورځ ده او سهار وخت دی تقریبا سهار 9 بجې دي خیم درته انشاءالله دې د ټرین ایکسپیرینس خو لږ اواز مې لو دی ځکه چې لږ شان بې طبیعته مې یم او سهار وختین دی او دویمه خبره ده چې مطلب روژې بخورئ به انشاءالله ښه وي درته دې د ټرین سي ایکسپیرینس دی د خیره سره ګیټ کولو شو او عوام چې کوم دی ور روان شو دا سلو ټرین دی تقریبا 120 کیلومتر یو غنټې سره خو د خلکو ته وګورئ لکه چینجو دا خلک دي چاینا ډېره غټه آبادي ده هر طرف ته چې ورځي دونه خلک را جمع شي زما ګاډی چې کوم دی هغه 3 نمبر ډبه ده سهار وختي دی وخت چې کوم دی مولا خان مې راباسېدی پوه شو دا چاینیز دونه راباسېدلي ما خدای شته خپله سوچ ما دا ټیم به څوک ني خو دننه ټرین کې ټرین هم ډک دی ته پوه شوې قدرمنو په سیټ باندې د خیره سره کېناستو الحمدلله وینډو والا سیټ میلاو شو دا هم غټه خوش قسمتي وي خالي ټرین د خیره سره روان شو او دونه په ټیم باندې دی دا ټیم تاسو وګورئ 7:27 بالکل زما ټکټ چې کوم دی په 7:27 باندې مطلب ټکټ حساب سره ټرین روانګي وه دونه په ټیم باندې کوم دی دلته خیال ساتي دا قومونه د دې وجې کامیاب هم دي بالکل ایگزیکټ چې کوم دی په 7:27 باندې دا روان شو قدرمنو څه خلک ودې دي او څه موبایلو کې لګیا دي او کاکا ته وګورئ ډېر دروند خوب باندې ور پروت دی ټرین هم د کوم دی خپل سلوک سره روان دی
د خیر سره ورسېدو تقریبا 5 غنټو کې چې کوم دی موږ بیجنګ ته ورسېدو سره پاسه 600 کیلومتر سفر په خیر سره وشو دغه بل ټرین هم ولاړ دی نو دا ټول چې کوم دی دلته ولاړ دي قدرمنو د خیر سره ورسېدو امید ساتم چې ویډیو خوښه شوي انشاءالله مخکې به ښایسته نور ویډیوګانې هم راځي دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم